د جنورۍ لومړي تاریخونه وو. نن ډېره سخته یخني وه. د څو ورځو نه مسلسل باران ورېدو. ټوله علاقه اوبه وې. د باتور تکلیف هم ورځ تر ورځه زیاتېدو. هغه د تېرو 4 میاشتو نه ډېر سخت تکلیف کې و. د هغه د زمري غوندې سټې نه تازي جوړ شوی و. د هغه پوښتۍ به لکه د جونګړې د لرګو جدا جدا ښکارېدې. خو د هر څه نه زیات تکلیف ورته د غوږ زخم ورکړی و. په دغه وجه هغه ډېر کوشش کولو چې د خپلو عزیزانو نه ځان بچ وساتي. د هغه په زړه کې ډېر مضبوط عزم و. د هغه د حوصلې او استقلال صفت په حجرو کې کېدو. د هغه د عمل نه داسې معلومېده چې په زړه کې یې دا قسم خوړلی وي چې تر څو د هغه په بدن کې ساه غړېږي نو تر هغه وخته به خپل فرض ادا کوي، او چې دی پکې لوی شوی دی د دغه کور څوکۍ به کوي، لکه چې هغه د خپلو احساساتو نه یو غر جوړول او خان نه یې په بدل کې مینه غوښته. هسې خو د هغه وفاداري خان ته ډېره ښه معلومه وه. څو کرت باتور د خان دپاره مرګ له غاړه ورکړی و، او په یوه موقع چې باتور پوهه شو چې خان مې دښمن ته لاندې کېږي، نو د خپل ځان نه بې پروا په دومره تېزۍ او چالاکۍ بخپور خان ته ځان ورسولو چې د هغه د ډز نه مخکې باتور د غټ پتون نیولی و. او خدای خبر چې د بخپور خان په څه حالت کېدو که چېرې د هغه ورور د اړخ نه په جرمنۍ باتور نه وي ویشتی. په دغه میدان د کلي د مشرانو په وجه نورې وینې تویې نه شوې، خو ډېرې ورځې د باتور وینې داسې کلکې پرتې وې لکه چې هغو په میدان د خپلې کامیابۍ نشان ښخ کړی وي. او هم د دغې بهادرۍ برکت و چې هغه په خپل کلي کې د دوست دښمن په خوله په باتور مشهور شو. کنې د دغه نه وړاندې خو هغه صرف ارګی و. د تېرو 4 میاشتو نه د هغه د کور د ساتلو ذمهواري نوره هم زیاته شوې وه. د هغه خان د دښمنو د وجې یونیورسټي ټاون کې سره د بال بچه د کلي نه ځان په ډله کړی و. دلته په کور کې یې یوه توره ادۍ وه چې ایله د خپل ځان سنبالي وه، او یو عملي ماما و چې له ډېرو اپینو په خوراک وړي، د ورځې هم شپه وه، او چې څه به په ګوتو ورتلل هغه به یې لوظول. د ده د خوراک کار ډېر خراب. چې د عملي ماما به ورته خیال شو نو څه کلک روټۍ به یې ورته واچول، او یا چېرته به د تورې ادۍ نه روټۍ پاتې شوه نو د ده به پرې هسې کولمې ګرمې شوې. یو خوا لوږې تندې شوې چې دی به یې ورځ په ورځ کمزوری کولو، او بل خوا ته ټوله شپه څوکی شو. چې چېرته به چیندخ ټوپ نو دی به بیا په یوه ساه د کوره چاپېره شوی و. څو کرته پې د شپې ګڼ سپي پېښ شوي وو، خو ده به ترې په خپل همت ځان خلاص کړو، او چې زخمي به شو نو د خدای په اسره به پاتې و. دومره څوک نه و چې د ده په زخم یې د 2 پیسو کورکمان دوړولی وي. او هم دغه وجه وه چې د 1 میاشتې نه د غوږ زخم ډېر بېرامه کړی و. هغه چې به ډېر تنګ شو او په غوږ به یې راباندې کړه نو زخمونه به یې نور هم تازه کړه. هغه چې به د زبېرګي سرېنده شروع کړه نو توره ادۍ به ورته په خیرو ګوتې پورې کړه. او د عملي ماما که سترګې غړېدې نو که د باتور نه وېرېدو خو بیا به یې هم پرې د لرې نه بې درېغه ګوزار کړی و. عملي ماما به چې کله نایک له خشاک یا وړه دانې بنګلې ته یوړې نو د باتور په سره به یې ډېر شکایتونه کول، او چې کور ته به راغی نو باتور ته به یې وویل چې که خدای نایک هر کله کلي ته راوستو نو 1 کال توس به دې دارو کړي. ولې هغه وخت به هم باتور په سرو سترګو عملي ته وکتل، او یو داسې سوړ اسویلی به یې وکړ لکه چې هغه ته د خپل ګونګیتوب احساس شوی وي.
او د تورې ادې او عملي ماما د وفادارۍ حال نشي ویلی، ولې بیا هم هغه د ځان نه د امید یوه قلا چاپېره کړې وه. بل د هغه دا یقین و چې خان به واپس راځي. نو که زه نه یم نو د خان د څوکۍ بل څوک نشته. د خان نوکران خو هم زه بیدار ساتم، او هغه به هر ماښام د خان د موټر د هارن په انتظار و. او د کله نه چې د ده غوږ وینه شروع کړې وه او دی ډېر زیات کمزوری شو، نو بیا خو یې د خان راتلو ته ډېره تلوسه وه. نن د مازدیګر نه د خان بیره راغلې وه. په عملي ماما او تورې ادې د کمرو د صفایۍ اسمان راکوز کړی و. پخپله هم د هغه تندي د باران د څاڅکو سره سیالي جوړه کړې وه. هغه پخپله ځان سره څه د ګډ غوښه راوړې وه او څه چرګان یې حلال کړي وو. باتور په دالان کې یو خواته د یخني او د غوږ د درد بې ارامه پروت و. کله چې به د غوږ درد ډېر تنګ و، پکې به ناست و، او چې یخنۍ به په مخه کړو نو سملاسته و. ولې په زړه کې ډېر خوشحاله و. د هغه دا اندازه وه چې که دا علامې د خان د راتلو دي او چې خان راشي نو د هر څه نه مخکې به هغه زما د غوږ علاج او بیا د لوږې هم کوي، ځکه چې خان به هم په دغه پوهه وي چې د ده په غیر موجودګۍ کې باتور دغه کور سره ډېره وفا وکړه. د څوکۍ په وجه خو ورله سپو دغه حالت، هغه د خپلې ملاستې د ځای نه هم ډېر تنګ و. خان چې دلته و نو هغه ته به یې په یخنۍ کې ګرمه اندرکۍ اغوستله، اګر که د څوکۍ په غرض به یې ورله کټ په برنډه کې اچولو، خو د ده د ګرم ساتلو خیال به یې پوره کولو. ماښام تېرېدو، ماسخوتن داخلېدو، او په داسې وخت کې باران او یخنۍ خپلو کې سیالي شروع کړه. باتور په ملاسته کوڅې ته سترګې نیولې وې. په دې کې د هارن اواز راغله. بیره او توره ادې ضرور ووتل. عملي ماما خو د مخکې نه په دروازه کې د څوکیدار پر ځای ټوپک په لاس ولاړ و. باتور هم پوزه راښکله او داسې اوچت یې ټوپ کړو چې د برنډې نه ووتو، نو په غوږو یې د باران څاڅکي داسې ولګېده لکه چې هغه په ګوله یې لګېدلی و. د غوږ نه وینې را روانې وې. سر یې په یو اړخ کوږ نیولی و او کوشش یې دا و چې خان د موټر نه کوزېږي چې زه ورته ولاړ یم او په خپو کې ورته ولوغړېږم او په لږ صحت کې ورته د خپل تکلیف او وفادارۍ داستان تېر کړم. خو چې کوم وخت هغه دروازې ته مخامخ شو، خان په دروازه کې د موټر باتۍ مړې کړې. د بهر دروازه سمدستي عملي ماما بنده کړه او خان د موټر دروازې نه راووتو. نو هغه نه مخکې یو تور غټ سپي راودانګل او د رادانګلو سره په باتور لکه د اوږې زمري ورغوټه شو. باتور چې پوهېدو نو بیا د مرۍ د ساه رګونه یې تنګ شوي، د په سر او غوږونو کې شړنګار شروع شو. د مرۍ لکه د حلال کړي څنډه وغړېده. د خان امدادي اواز ته غوږ نیولی و. په بقو سترګو یې د خان د مخ کتو کوشش کول، ولې د هغه که سترګې بقې وې نو نظر پکې کوم ځای و. په دې کې خان په غړمبېدلي اواز کې خپل نوي السیشن ته ووی: پرېږده ټایګر، اذان دې پرې مردار کړو. او ټایګر یو خواته شو. د خان ته د احسان منلو لکۍ وهله چې د خان د ترخ نه یو لاس په غوسه راووتو، او باتور دا وګڼل چې سر یې لکه د بم دانه وانه شو، او چې لږ صحت تېرېدو نو عملي ماما یې یوې پښې ته رسۍ اچولې وه او د کلي لویې کندې ته یې راغله.